يومښام د درد په نام په 18 اگست د خدای بخښلي رحمت الله در صاحب په یاد کې یوه غونډه وشوه چې پکې د در صاحب مینوالو او د هغه د کورنۍ خلکو ګډون وکړو. غونډه کې شریکو خلکو د حکومت پاکستان له لوري صدارتي ایوارډ باندې د خوشحالۍ اظهار وکړو. د غونډې د نظامت فرایض د تراب نیوز کوربه او د تاسو ورور نصیر تراب ادا کول. د غونډې صدر حاجی قیوم خان صاغر صاحب، مشر میلمه ډاکټر طارق سلیم صاحب او اعزازي میلمه ډاکټر غلام علي او نجیب الله خان ایډوکیټ صاحب. په غونډه کې د علاقې مختلفو شاعرانو ملګرو برخه واخیسته. وای له درد مې زړه په زور وړاندې، وای له درد مې زړه په زور وړاندې، او د چا احسان د چا مینت نه منم، بغیر له تا به وي راحت نه منم، نه د چې زه ګنې جنت نه منم. د غزل یار د غزل پلار پسې مو ډېر وژړل، د هجر شپه وه پیر افګار پسې مو ډېر وژړل، لکه افګار لکه نګار لکه درد او بالول، لکه افګار لکه نګار لکه درد او بالول، که خدای منو د یوه کتار پسې مې ډېر وژړل. هغه د پرېږدم چې وایه جانانه چې درداره پورې منډه کمه، وایه جانانه چې ترداره پورې منډه کمه، که نه چینار او تر سالاره پورې منډه کمه، منه چې درد عمر دراز او بخاري کلاچي، وایه چې چا چا تر مزاره پورې منډه کمه. منه چې درد عمر دراز او بخاري کلاچي، وایه چې چا چا تر مزاره پورې منډه کمه. چاته یې ویله چې نګار ملنګ به وي ورسره، چاته یې ویله چې نګار ملنګ به وي ورسره، که نه دروغ دي چې تر لاره پورې منډه کمه. مشر میلمه محترم ډاکټر طارق سلیم صاحب د در صاحب په ژوند د هغه په شاعري باندې خبرې وکړلې او د حکومت پاکستان شکریه ادا کړه. د په شاعري د په ادب چې د کوم مقام د په باندې خبرې کول، دې باندې پی ایچ ډي تھیسس کېږي، لګیا دي ډېر ډېر او ډېر به په کېږي انشاءالله. در صاحب ما د والد صاحب کالج ملګری و او اکثر به ما کتل دو به یو ځای سره ناست ول، ګپونه به یې لګول، زه به ورسره ناست وم. بیا دلته چې زه راغلم نو کلب چې به موږ اکثر نشستونه کېدل، ګپ شپ به مو لګول. ده به ما ته ویله چې ما صرف دا نه چې تا پلار سره تعلق ده، تا نیکه سره مې تعلق و، تا پلار سره مې تعلق ده، تا سره مې دا ویلې چې که زندګي وفا وکړه نو انشاءالله د تا بچو سره به د ما دغسې تعلق وي او پورې به دا ذاتېږي. در صاحب د 2006 چې در صاحب ته د پاکستان ټولو نه غټ ایوارډ چې کوم ادبي ایوارډ د خوشحال خان خټک ادبي ایوارډ چې اکیډمي اف لیټرز اکاډمي ادبیات ورکړی و او د ده شاعري یا د ادب سره چې کوم تعلق و هغه تسلیم کړی و او الحمدلله داسې په وخت باندې ژوندی و. زه دا وایم چې دا نن کوم د 14 اګست باندې د صدر پاکستان دوی ته کوم ایوارډ ورکړی ده، په کار ده چې دا ده ته د په زندګي چې میلاو شوی وی نو بیا به یې ډېر خوند کوو. بهرحال دې رایت درست رایت که موږ وګورو احمد فراز غوندې شاعر ته او صادقیان غوندې پینټر ته او شاکر علي غوندې آرټسټ ته، هغو ته دا اعزازونه اوس میلاو د هغه وفات نه بعده نو په دې باندې موږ ډېر خوشحال یو. دا موږ نه صرف دا چې د موږ ټولو مروت و بلکې د جنوبي اضلاع دپاره ډېر د فخر مقام ده. زه در صاحب په شخصیت باندې د ادب
چې د کوم مقام د پغې باندې خبرې نشو کولی په دې چې زه ډېر کمزوری سړی یم په دې ولایت سره صرف دا به دومره وایم چې درد صاحب اولنی کتاب غزل چې راغی نو په هغې باندې ما یوه کیسه لیکلې وه هسې دې رنګه وه چې غزل د درد چې نن واورېدلو هر یو سړی ولې غمجن غوندې شو هر یو ته خپله مینه یاده شوله هر یو له درده لغړن غوندې شو نو بس دغه ما خیال دی چې زه دې نه زیات څه نشم ویلی الله تعالی دې ده ته د درجات بلند کړي الله تعالی دې ده ته په جنت الفردوس کې اعلی مقام ورکړي او الله تعالی دې ده ته د ابدي زندګي خوشحالي ورکړي او د برکتونه دې په موږ باندې واچوي دا ډېره غټه خبره ده دا دعا به کوو تراب صاحب ډېره مهرباني زه بیا تاسو نه معافي غواړم چې ما د درد صاحب زه ځان د دې جوګه نه ګڼم چې زه په درد صاحب په شخصیت یا د په ادب چې د کوم مقام ده په دې باندې ډېرې خبرې وکړی سم نو ډېره مهرباني الله مو عزت وکړه خوشحاله اوسئ په آخر کې حاجی قیوم خان صاغر صاحب د راغلو میلمنو شکریا ادا کړله او د در صاحب د ژوند د هغه په شاعري باندې خبرې وکړلې او د حکومت پاکستان شکریا یې ادا کړله چې در صاحب ته کوم صدارت تام غا امتیاز میلاو شوی و د هغې په خوښي چې موږ منعقد کړی و در صاحب څه تعارف محتاج نه ده ما و او شاعري سره سره یو ادیب دانشور او ډېر باکرداره سړی و او دا لکه څرنګه چې اسیر منګل صاحب پرون د تراب صاحب انټرویو چې فرمایل چې در صاحب صرف د مروتو شاعر نه و دا د ټول پښتونخوا شاعر و او موږ د ایوارډ ورکولو چې حکومت پاکستان شکریا ادا کوو او ورسره موږ د جناب طارق صلاح صاحب او ډاکټر فوز الرحیم مروت صاحب او سره ټولو ملګرو ډېره مننه کوو چې هغه د مروتو شاعرانو ادیبانو او دانشورو پر میدان چې ستاینه کړې ده او دې سره موږ د تراب نیوز چینل نصیر تراب صاحب ډېره مننه کوو چې هغه په هرې مرکې چې د جنوبي اضلاع او خصوصا د مروتو شاعرانو ادیبانو او دانشورو انټرویو شایع کوي او دا موږ مروتو شاعران او ادیبان دنیا ته ورپېژندل در صاحب شخصیت باره چې خو ما کور سړی و واقعي سره څرنګه تخلص نه درد ظاهر ده دغسې دردونه په سینې چې ساتلي وو ما یو شعر ده چې ما صاغر بچل درد نه کله درد پوښتنه وکړه درد به ویل خورئ ګله پرېږده درد نه درد پوښتنه مه کړه او دا نه چې د در صاحب کالي په خپله دردمند و د هغې غزل نه درد ظاهرېږي د هغې خندا نه هم حتی چې هغه خندا نه به درد ظاهرېده ما یو بل شعر ده چې یو درد مې په زړه کې ده او یو درد په غزل کې غزل د در صاحب کتاب نام ده یو درد مې په زړه کې ده او یو درد په غزل کې زه د غزل درد که د زړه درد باندې څه ولیکم نو ما قدرمنو در صاحب خلا پوره کول د غزل میدان چې ډېره ګرانه کیسه ده هغه یو لوی شاعر و ادیب و دانشور و یو شفیق استاد و خو دا دعوه کوو لږ ډېره چې درد غزل به یتیموالي ته ور نه کړو درد غزل به یتیموالي ته ور نه کړي په خاندان کې بالول او صاغر شته دي کوشش کوو چې کمی خو نسو پوره کولی خو هغه ده والا جراثیم دي لږ ډېره ما ته ګوډه شاعري کوو بالول خو تاسو ته پته ده 3 کتابو مصنف ته غم زغم نم 2 کتابونه نور روان دي او موږ هم چونکې زه محتاج خو دې باوجود بیا هم یو کال راسې موږ ګوډه ماته شاعري شروع کړې ده تاسو داد وي نو انشاءالله کوشش وکړو چې مخ ته لاړ سو یوه مرثیه مې لیکلې وه در صاحب باندې او د کائنات مالکه ځمکې اسمان خالقه زمونږ ټولو ربه د کل جهان رازقه جولۍ په لاس درته کومه دا سوالونه چې درد ته ورکړې جنتونه
بیګا مې خوب لیدلو بیګا مې خوب لیدلو شنو باغو کې ناست وې د پلار لیمو کې ناست وې احسان جولۍ کې وستا د مور په خپو کې ناست وې تل ستا په قبر دې ورېږي رحمتونه الله دې درکړي جنتونه دستا یادونه به وي دستا سوچونه به وي چې څو دنیا پاتې وي دستا فکرونه به وي یوه زمانه بلولي ستا ښکلي شعرونه الله دې درکړي جنتونه او درد هر څه پاتې شو یتیم محسن پاتې شو صفي مسکین پاتې شو ټوله دنیا ویجاړه صاغر غمګین پاتې شو ستا په دربار کې زه مدام کړم دا سوالونه چې درد ته ورکړې جنتونه ټولو راتلونکو مېلمنو چې چا دې چې شرکت وکړو پروګرام به انشاءالله ډېر زیاته ګرمي ده محرم ده نو دې په وجه مو پروګرام مختصر وکړو انشاءالله 23 مارچ ته چې کله ایوارډ میلاو سي نو بیا به یو لوی پروګرام کو چې هغه چې به ټولې د پښتونخوا نه شاعران او دیبان راغواړو او انشاءالله یو زبردست پروګرام به کوو او دا ایوارډ چې کوم دا نه صرف دی در صاحب دا د ټولو مروتو سیمې دا ولنا ایوارډ دا صداري تمغه امتیاز چې چاته مروتو سیمې چې چاته میلاو سو او دې باندې موږ ټول فخر کوو او مطلب در صاحب سره در صاحب کور سره موږ هغې سره دې چې پورا خوشي چې شریک یو والسلام